هغې نه به سوال دی هغه ده چې ما ته وایي زما ښځه بار بار وایي چې ما له ټي وي راوړه د دې دپاره چې زه به کور کې یوازې یم او بچي مې نشتي نو آیا د دې خبره منل جایز دی او که نه؟ جواب سبحان الله یعنی د یو مسلمان ته سړی حیران شي دې درجې ته موږ راورسېدو چې یو سړی یوازې ناسي نو لازم په ده باندې دا ټیم نه پاس کېږي چې څو پورې حرام کار نه یې کړی دې درجې ته راورسېدو یوازې ناست سره تنګېږي د قرآن تلاوت خو هم شتي ذکر او اذکار خو هم شتي نور هم ډېرې طریقې شتي چې دا زنانه پرې مصروفه کېدی شي خو آیا لازم دی چې دا زنانه به مصروفه کې په حرام کار کې؟ دا اولنی مسله خو دا شو. دویمه مسله دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم وی لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق خبره به نه منلی کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. نو دې ښځې سره که ته ډېر محبت کې او که ډېر پې مینې او که هر قسمه قرباني وله کې خو دا خبره به وله نه منې ځکه چې دا د ګناه ده او مسلمان له پکار چې خپل رب باندې غیرت کوي په خپل دین باندې غیرت کوي ښځه سره د دین په مخ کې ښځه به صحیح او کار به صحیح د دین په مخ کې د الله په مخ کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا خو دې بېدینو خلکو باندې ښځه زورورې چې د الله د دین په مقابله کې او د الله او د الله د پیغمبر په مقابله کې ښځې ته دومره نشي ویلی چې د کوم لباس یې ته استعمالوي دا غیر شرعي دی دا ناسته پاسته ستا غیر شرعي ده دا ټي وي دا ډش دا غیر شرعي ده دا ګانې بجانې دا ډانسونه دا غیر شرعي کارونه یې نشي ویلی ورته دا له پرېږده بعضو ته پکې ښځه وي ګیره لرې که و دی به سوټۍ بوټۍ ګرځي وي ښځې راته ویلي ما ته یو مشر سړي دلته یو درس موږ فارغه شو راووتو او که نه و داسې 45 کالو نه د 50 په منځ کې به داسې و هغه برش غونته کې ګیره پرېښودې هغه 2-3 ورځې جامد شي نو ما ورته پرې لاره باندې دا نصیحت وکړو ما دا ګیره غټۍ ولې نه وایي هغه راته وایي چې داسې ښکلی ښکارې ما داسې جدا کو سیټ ته ورسره ولاړو ما لکه ستا ضمیر دا خبره منېږي چې یو ښځه سړي ته وایي چې ته د الله نافرماني کوه د الله د پیغمبر کو ته نافرماني شروع کړې او که دا ښځه راته ووایي چې پرېږده او ته یې نه پرېږدې بیا والله که پرېږدې ګوره کومه خبره چې دین یې اوله نه مني چې ښځه ورته یې مانځه له پاسې زه درکې ښځې ته ګوره خبرې ته یې ګوره دا به اوس ما مانځه ته پاسې خو که ښځه ورته وایي چې مانځه له مه ځه اوده شه دا یو حقیقت ته بیانوم ګورې چې ښځه ورته وایي چې مانځه له مه ځه اوده شه بیا اوده کېږي بیا دې ټیم کې دا نه وایي چې زه لرې کېږي ښځه چا پسه کې راوسې ته اوس ما د الله د کور نه منع کې بیا دا خبرې نه کوي حیا پکار ده د الله نه د الله قدر پکار دی یو زنانه وایي ما له ټي وي راوړه تا به ټي وي را په شا کړی دوکان کې ولاړې څه په کوم یعنې الله سبحانه تعالی یې په موږ پردې راوړه چې یو سړی په دوکان کې ولاړې څه کې ښځې له ټي وي دوکان کې ولاړې ډیشې دي دوکان کې ولاړې سندرې او دغه په موبایل کې ودا چې الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي ښه که دا ښځه خفه کېږي نه بیا څه به کوو خفه دي شي خو د الله نافرماني به نه کېږي هېڅ خبر نه خفه دي شي یو ورځ به خفه وي 2-3 هفته میاشت کال بیا به خوشحاله شي او که نه خوشحالېږي نه دې خوشحالېږي که نه د دې الله تعالی تپوس نه کوي چې پلانیه ولې د ډیش نه راوړی او د دې نه تپوس کوي چې پلانیه ولې تا دې ښځې له اسلامي تربیت نه ورکړی د دې به نه تپوس کوي دا کومې خبرې چې تپوس کوي دا موږ سره غم نشتی او دا کومې چې تپوس نه کوي د هغې غم وړي وو د الله نه یره پکار او دې ورور ته زموږ دا نصیحت دی چې ټي وي کور ته رانه وړي الله سبحانه تعالی دې تاسو له نیک عمل اولاد درکړي والله اعلم